مونږ پښتانه زیاتر په ټینشن کې یو. اکثر لا چې کوم پښتون ګوري وایي بس ټینشن کې مو په دماغ مې بوج دی. دا ولې دی؟ نو خبره دا ده چې مونږ سره دا علم نشته، مونږ سره دا پوهه نشته. مونږه د ټولې دنیا نه بدل ژوند تیرو، یعنی ټوله دنیا چې کوم سيزونو ته امپورټنس ورکوي هغه ته مونږ اهمیت نه ورکو، او کوم سيزونو چې نور دنیا اهمیت نه ورکوي هغه له مونږ د حد نه زیات اهمیت ورکړي دي. نو هر څه چې دي هغه به داسې طریقه باندې دا لایف کې یو بیلنس ساتل دي چې ستا کار، ستا روزګار، ستا خپل فیملی او بیا فیملی کې ټایم او بیا هغه کې هم ستا خپل ټایم. دا ډیر زیات ضروری دی چې خپل خوب، خپل خوراک، خپل ایکسرسایز او خپل ریفریشمنت، دماغ تازه ساتلو لپاره خپلم لږ ریفریشمنت په داسې طریقه باندې چې یاره په دماغ باندې د ټولې ورځې د هغه کار، روزګار یا د کور د غمونو څه ټینشن وو چې لرې شي او لږ ساعت لپاره ستا دماغ فرش شي. دا څیزونه که کیږي موږ خپل دماغ فرش ساتو، خپل بدن تازه ساتو، خپل صحت ښه ساتو، نو یقینا یو صحتمند انسان چې کوم دی، د صحتمند جسم ولا انسان به صحتمند ذهن لري، صحتمند ذهن ولا انسان به صحتمند سوچ لري.